هغه خلک چې اهل الحدیث پسې خبرې کوي عیب پې لګوي نو دغه یا اهل الرای شو او یا څوک دی بدعتیان شو نو بیا یا د جاهلان شو. دا خلک د دې په باره کې خبرې کوي. ابو بکر ابن ابي داود السجستاني رحمه الله اغم فرمای وی تمسك بحبل الله واتبع الهدى د الله فرسی باندې ته منګولې ولګوه او د هدایت تابع شه ولا تك بدعيا لعلك تفلح او ته بدعتي کېږه مه چې کامیاب شي. ودين بكتاب الله والسنن التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح. دا قول دا یو شعر ویلی کلی کې په مذهب ته ویم تمسك بحبل الله واتبع الهدى. تقریرونو کې دا په کار راځي ویلي کوي تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح أتت عن رسول الله تنجو وتربح ودع عنك آراء الرجال وقولهم ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح فقول رسول الله أولى وأشرح. حاصل مقصد دا چې اهل الحديث په دې سره دې بده پکار نه دي او درته بده چې څوک یا جاهلان یا بدعتین یا اصحاب الرای وي. امام موزعی رحمه الله ډېر ښکلې خبره کړې ده وی عليك بآثار من سلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها بالقول. طبعا د سلف او آثار لازم دي د صحابه د آراء الرجال نزان وساته چې د خلکو پرایګانو پسې ورپسې شوی هغه پلانې دا وي او زفر پکې دا وي ابو یوسف دا وي او محمد دا وي ابو حنیفه دا وي پلانې دا وي دا قصې مې پرېږده راشه وي آثار لراشه. آثار نه مراد څه دي؟ احادیث لراشه د نبی اسلام د صحابه او آثار لراشه چې پته ته ولګي چې دین دا بس کې دی. ابن قتيبة رحمه الله فرمای دا کلی کوي ناس حاصل یاد کوي وی فاما اصحاب الحديث فانهم التمسوا الحق من وجهته وتتبعوه من مظانه وتقربوا إلى الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبهم لآثاره وأخباره برا وبحرا وشرقا وغربا. تاويل مختلف الحديث فاغي كده قول ودير خيستق كل قول مقصد ده چې اصحاب الحديث چې د حق لټي د سنه حق لټي د احادیثو د طرف نه دی چې حق لټي دی به کوم ځای کې لټي په هدايه کې که په عالمگیری کې او که په قاضي خان کې دی په قرآن کې لټي حق دی په احادیثو کې حق لټي او دوی په حق پسې ورپسې دي او د حق تفتیش تلاش کوي او کوم ځای کې چې حق نو هلته ورپسې ورځي او د هغه ځای نه دوی حق راخلي او دوی الله سبحانه وتعالی ته خپل ځانونه ورنږدې کوي د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو په اتباع سره. اهل الحديث چې الله ته ځان نږدې کوي بس سره نږدې کوي د سنتو په اتباع سره نږدې کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آثار او د هغې په اخبارو پسې ورپسې دي او د هغې طلب کوي هغه یادوي که په وچه که په دریاب که په مشرق کې که په مغرب کې که په غر کې او که په اواره کې. موږ پسې غر ته راغلي یو دلته د نبی صلی الله علیه وسلم احادیثو پسې او دویم حق فرقه پیژندل په دې پسې چې حق فرقه څوک ده د موږ پسې ډېر لرې نه راغلي نو دا
د چا علامه ده؟ دا د اهل الحدیث علامه ده چې حق پسې هر ځای ته چې وځي، کوم ځای کې چې حق بس هلته ورپسې ځي، مشرق کې که مغرب کې هر ځای کې چې. دا قول د چا دی؟ ابن قتیبه رحمه الله قول دی، ډېر ښکلی قول. امام شافعي رحمه الله هغه دا قول درته لږ ویم، بیا تر وروسته د اهل الحدیث تعریف کومه چې ستاسو شوق پیدا شي د اهل الحدیث ته چې دا څوک دی او څوک نه دی. اولې فضیلتونه یاد کړئ، نور فضیلتونه مشته وروسته ویو، خو بیا ته تعریف کومه چې دا څوک دي. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم. او به نمونه ذکر کړي، خیر عبارتونه که نشي لیکلی حاصل یاد کړئ. وایي سنت طریقې په دې باندې قول کول، زه په دې باندې یم، سنت طریقو باندې زه خبره کوم، زه په دې باندې ما خپل ملګري لیدلي چې هغه هم په دې سنت طریقو باندې وو او اهل الحدیث او حدیث یادول. دا څوک دی اهل الحدیث دي؟ هغه خلک دي چې ما دی لیدلي دي او دی احادیث د اهل الحدیث نه اهل حدیث د اهل حدیث نه راغسته دی، بدعتي نه دی راغسته. لکه مثال سفیان ثوری، سفیان رحمه الله، امام مالک رحمه الله شو او داسې نور علما، دی په دې باندې اقرار کوي چې لا اله الا الله، دی په دې خبره باندې اقرار کوي، دی په دې خبره باندې اقرار کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول له نور داسې عقیده ذکر کړله. بیا فرمایل وان الله على عرشه في سمائه، د دې عقیده وای دا چې رب العالمین په عرش باندې باران. دا چا خبره ده؟ امام شافعي. ته چې څلور مذهب حق دی، خو څلورم مذهب کې امام شافعي ده، دا ومنه. امام شافعي وایي چې د اهل الحدیث عقیده څه ده؟ چې رب العالمین د عرش د پاسه. کوم بدعتي چې تاسو ته دا ووایي چې دا عقیده د یو امام هم نه وه، نو دا قول ورته پیش کړه چې امام شافعي رحمه الله د اهل الحدیث عقیده بیان کړې ده او دی وایي چې وان الله على عرشه في سمائه، الله سبحانه وتعالی د عرش د پاسه دی، بره په اسمان کې، سما نه مربره، رب العالمین د عرش د پاسه دی. یقرب من خلقه کیف شاء، الله رانږدې کېږي خپل مخلوق ته څرنګه چې الله خوښ شي، متشابهاتونه. او الله سبحانه وتعالی اول اسمان ته راکوزیږي کیف شاء، څنګه چې خوښه شي، او داسې نور عقاید ذکر کړه. څومره ښکلې عقیده ده. ابن قدامه رحمه الله دا قول امام شافعي رحمه الله ذکر کړی دی، امام ذهبي رحمه الله په العلو کې ذکر کړی دی. العلو یو العلو ده، یو مختصر العلو ده. مختصر العلو امام الباني رحمه الله هم دقه العلو مختصر کړی ده، او العلو فصل کې د امام ذهبي رحمه الله ده. امام ابن قیم رحمه الله اجتماع الجيوش په نوم باندې کتاب د جيوش، فهغه کوم دا خبره ذکر کړی امام شافعي رحمه الله. نو تا ته چې څوک سوي چې څلور مذهب حق دي د بدعتین چې ته وي، نو ته په دغه کې وخه امام شافعي رحمه الله مذهب دا دی چې رب العالمین د عرش د پاسه. ته دا څلورم مذهب معنی کنه، ستا د امام مذهب هم دا چې رب العالمین د عرش د پاسه وختم چې هغه عبارت ویو. نو امام شافعي رحمه الله دلته صفت د چا وکړه؟ د اهل الحدیث صفات وکړه امام. او داس یو ناشنا خبره بل ذکر شوی دلته. امام شافعي رحمه الله وی زد محمد بن الحسن سم، دا ټول دی وی زمانه علما دي. محمد بن الحسن پیژنې صاحبینو کې چې راځي فقہ کې چې وی صاحبین محمد ده کنه، محمد ابو یوسف او محمد دوانه د امام ابو حنیفه شاګردانو. دا ټول دی زمانه خلکو امام شافعي هم دا غیسه او عزت دا غیس سره موږ تذکر وکړه د امام مالک او د محمد صاحب. ما محمد صاحب د دې ناسو تذکرم کوله، وی محمد ویلی وی قد رأيت مالکا، امام مالک صاحب لیدلی او سألته عن اشیاء، څه شی مبارک مې ترنه تپوس وکړه چې دا څنګه دی، حلال دی که حلال نه دی داسې. نو هغې راته ویل چې او جواب یې راله راکړه. وی ما بیا ویل چې ایما اعلم بکتاب الله، ما ورته ویلی دی محمد ته مې محمد تذکره وکړه چې امام مالک نه مې دا مسله تپوس وکړه، د دې مسلې بس هغې راته جواب راکړه. امام شافعي بیا محمد ته ویل محمد څوک و؟ حنفي و. محمد دا حنفي و. وی ما د محمد ته ویل چې دا ستا استاد امام ابو حنیفه صاحب ډېر ښه پوهېده که نه د امام مالک په څه باندې د الله په کتاب باندې.
د الله په کتاب امام شافعي خپوهیده که ابو حنیفه صاحب هغه قال مالک خپوهیده وی به مې وتویل چې ایما اعلم بتفسیر کتاب الله د الله د کتاب په تفسیر باندې کوم یو خفیده مالک ابو حنیفه وی غیر تویل چې امام مالک تاسو ګوره په هر ځای کې امام مالک هر جواب کې امام مالک وی به مې وتویل چې ایما اعلم باللغه مالک او ابو حنیفه مالک په لغت خپویږي که ابو حنیفه په خپویږي وی فقال مالک په خپویږي وی به مې وتویل چې ایما اصح رجالا مالک او ابو حنیفه په رجالو کې کوم یو صحیح ترین ده په روات الحدیث کې کوم یو صحیح ده مالک که ابو حنیفه و مالک ابو حنیفه صاحب ته علماء مسکین الحدیث ضعیف الحدیث ویلي ګور خپل شاګرد اقرار کوي چې ابو حنیفه صاحب نه بلکې څوک امام مالک رحمه الله خپوهیږي په رواتو کې وی بیا مې وتویل چې ایما اصح روایتا مالک او ابو حنیفه مالک د دې روایت ډیر صحیح ترین دی که د ابو حنیفه روایت ډیر صحیح ترین دی وی غیر تویل چې مالک وی بیا مې وتویل چې په مغازیو د نبی صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام په غزاګانو باندې کوم یو ډیر ښه پوهه دی مالک ابو حنیفه وی غیر تویل چې مالک وی بیا مې وتویل چې فایما اعلم بسنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مالک او ابو حنیفه د نبی اسلام په سنت باندې مالک ښه پوهیده که ابو حنیفه ښه پوهیده وی غیر تویل چې مالک وی ما وتویل چې مالک خپوهیده نو یحل لابي حنیفه ان یفتی ولا یحل لمالک ان یفتی دا څنګه خبره ده چې د ابو حنیفه د پاره جایز دی چې دا مثال فتوا ورکړي او د مالک د پاره جایز نه دی چې دا فتوا ورنکړي دی مفتی څوک ګڼي دا خلک ابو حنیفه صاحب وای څنګه د هغې دپاره دا جایز دی چې دا فتوا ورکړي او د مالک دپاره چې په هر څه باندې امام مالک ښه پوهېږي بیا هم ته وایه چې تاسو چې کله دې دا کتابونه ګورئ دا غټ کتابونه طبقات الفقهاء په نوم باندې داسې نو په هغې کې د امام احمد رحمه الله د فقهاو د طبقې نه ویستلی دی هغه وایي چې دا محدث و خو فقیه نه و تاسو د دې د عقل ته سوچ کوئ دا اوس عقل دی چې یو سړی د په احادیثو ښه پوهېږي د قرآن په تفسیر د ښه پوهېږي عقیده باندې د ښه پوهېږي او هغه د فقیه نه شي او داسې یو سړی د فقیه شي چې هغه د ټولو محدثینو په نسبت باندې مسکین الحدیث او ضعیف الحدیث او احادیث هم ورسره نشته دی کتاب یې نشته دی کوم روایتونه چې ترېنه راغلي هغه هم ټول ضعیف دي منقطع دي کله دغه ده نو خپل د دې شاګردانو دا خبره کړې چې امام مالک صاحب دا ښه پوهېږي او دا خبره خو سوچه غلطه ده چې دا څوک وایي چې امام شافعي د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد دی دا بالکل غلطه خبره ده د امام شافعي د دې په منځ کې ډېر فرق دی کومه ورځ باندې چې ابو حنیفه صاحب وفات شي او نیم سل کې په هغه ورځ امام شافعي پیدا څنګه شاګرد شو دا شاګردي چېرته کوي دا خو چېرته په عالم برزه په دغه کې به یې کړي دا عالم الارواح کې به یې دا شاګردي کړي کوم ځای کې به یې کړي او که نه وروسته به یې کړي د دې په نس خو دا هم شاګرد چې قبر له ورشه هلته ورته کښېنه او سوچ فکر کوئ دا هم شاګرد شو د هغې نه وایي اخذ فیوزات ترېنه حاصلوه وایي قبر ته چې ورشي فیوزات وایي د دې نه حاصله مشکات به حاشیې هم لیکلي نو دا شاګردي د دې دروغ وایي دا نشته شاګردي خو باله وایي چې کله زمانه خو ولا را لاندې کړې نو چې په کومه ورځ هغه وفات شوی په هغه ورځ امام شافعي پیدا شوی ده شاګردي د کوم ځای نه راغله دا ټول دروغ وایي زمونږ خبره به څه کې وه زمونږ خبره به دې کې وه چې امام شافعي رحمه الله د اهل الحدیث ښکلی تعریف کړی دی او ښکلي صفات یې وله بیان کړي دي او دا یادول به که ابو نعیم رحمه الله چې دا د امام بخاري رحمه الله استاذ دی هغه هم ډېره ښکلې خبره کړې ده اهل الحدیث په باره کې وایي وهذه منقبة شریفة یختص بها رواة الآثار ونقلتها وایي دا منقبت شریفه دی ډېر ښکلی منقبت دی چې په دې پورې روات الاثار او د دې نقل کوونکي خاص دي دا د احادیث یادوي په دې احادیثو باندې څوک عمل کوي دا څوک یادوي څوک یې را نقل کوي او څوک په دې باندې عمل کوي دا ټول یادوي
وای دا داسې خلک دي چې دی د نبی صلی الله علیه وسلم په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وای دی ډیر زیات وای درود په ډیر وای د دې کار څه دی د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث لیکلي په ټولو کې زیات احادیث څوک لیکي اهل الحديث لیکي بدعتین خو ټوله فقه تنختی بس معلمگیرینا قول راواخله ویلی کو پلانین راواخله پلانین راواخله او اهل الحديث شراخله یا قرآن ایت راغلی یا صحابي قول حدیث براخلی دا بلی کی دی دا ډیر خپل سفیان ثوری رحمه الله فرمایي ډیر خپل خبره دام ده ولو لم يكن لصاحب الحديث فائده الا الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يصلي عليه ما دام في الكتاب وای کچیرته مثلا د اهل الحديث د پاره بل فائدہ نه او سوا د دینه چې دا په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وای همیشه په کتاب کې بده باندې درود وای او داسې چې نوم ذکر شم درود وای چې درس کيم درود وای ټول صلی الله علیه وسلم او صلی الله علیه وسلم نو ټول په هدايه کې نختی او دای په حدیثو کې دا اول درجه نه واخله تر د اخیری پر ټول حدیث پر یو کلاس کې حدیث صلی الله وای ک نور هیڅ پیدا دی ولرنه دغه پیدا هم بس چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د درود وای ای صحابي ته نبی صلی الله علیه وسلم ټول عمر درود ویم د سفاره پیدا نو ګوره دا مغه خبره ده هارون رشید سے فرمایي ډېر خپل خبره دام یاد کړئ ذهنونه وتخه متوجه کړه دا خبره ډېر قیمتي خبري په خوانو علماء کړي د حدیثونه د معلومي دي ثابت دي دا هارون رشید سے فرمایي وي طلبت 4 فوجدتها في 4 سلور می طلب کول په سلورو کې می به مندل طلبت 4 فوجدتها في 4 سلور می طلب کول په سلورو کې می به مندل وسه تفصیل تا ګوري و طلبت الكفر فوجدته في الجهميه کفر می طلب کو چې دا په چا کې هغه مست به جهمیو کې به مند جهمیه کافر ټول علماء په دی باندې د کفر په تور کړ 500 علماء په غدور کړ ټول شوی امام بخاری رحم الله د په دور کې هغه ټول په دی باندې فتور کړ چې دا کافر دي وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزله وكلام باطل خبره باطل دم طلب کو شرم طلب کو هغه استما په معتزله کې به مونږ ګرځیدم چې دا شر به بچا کې چې معتزله خو له وره لمستشر پاغي کې پیداش وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضه دروغ می طلب کول ګرځیدم چې دا دروغ به بچا کې هغه چې وکتل هغه په روافضو کې روافض پیژنې شیګانو کې دا شیګان سخت دروغ و انتهایی په دروغو کې وتلی شیګان دي په هر څه کې مخکې چې مونږ واړو نو مشران به بعضې د ایران د خبرونه اورېدل نو هغې به هم د ایران خبرونه چې اوري ټول دروغ او رښتیا خبره ده دا خو لا په دغې کې ده خو په دې دین کې ډېر دروغ ویلي ډېر زیاته احادیث دی او د ځان نه جوړ کړي دي او نسبت یې نبي صلی الله علیه وسلم ته کړی ده وطلبت الحق فوجدته مع اصحاب الحديث ويحق من طلب کو هغه مست د اهل الحديث سره به مون څومره لوی منقبت ده ګوره حق د چا سره به مون ده اهل الحديث به مون ده دروغ د چا سره به مون ده روافض سره کوپر د چا سره به مون ده جهمیه سره شر د چا سره به مون ده باطل خبره د معتزله سره څومره خبرې کړې دي دا روایت کتا سو ګوره په شرف اصحاب الحديث کتاب کې ډېر ښکلی قول دی د هارون رشید صاحب قول دی احمد بن سنان صاحب دام فرمایي چې د کرابیسی صاحب وفات کېدو زه ورغلم هغې خپلو بچو ته ویلې وایي تاسو ته پته ده چې زه په علم الکلام کې ډېر ماهر یم علم الكلام تعلمون احدا اعلم بالكلام مني تاسو ته بل څوک داسې معلوم دی چې زمانه ډیر ماهر دی په کلام کې کلام علم الكلام یو علم دی باطل علم دی انتهایی باطل علم دی ځان ترې نه ساتئ او کاسې ځان ته خبروي خیر
کتابونه ګوره کلامیه چې وباتې متکلمین چې ورته ویلی کېږي تاسو به دا اورېدلي متکلمینو په نسبت باندې دا مسله وایي داسې ده دا ډېر باطل پرسته خلک وو کرابسي صاحب دې خپلو بچو ته د مرګ په وخت کې ویلې وایي تاسو ته خو دا پته شته چې د ټولو نه ښه عالم په علم الکلام باندې ځي هغې ورته ویلې مونږ ته بل څوک نه دی معلوم سوا ستا نه وایي تاسو ما باندې تهمت لګوئ هغه ویل نه ته هېڅ تهمت نه یا ما دروغ ویل یا بل څه وایي نه نه هېڅ تهمت در باندې نو بیا یې څه ویلې دې خبرې ته غوږ شئ فاني اوصیکم اتقبلون که چېرته زه مثاله وصیت تاسو ته کوم آیا تاسو یې قبلوئ قالوا نعم هغې ویل چې او بلکل نو وصیت یې ورته دا دی علیکم بما علیه اصحاب الحدیث فانی رأیت الحق معهم په تاسو باندې لازم دی هغه دین او هغه حدیث او هغه مذهب چې په هغې باندې اهل الحدیث دي وایي ما حق هغې سره موندلی دی ګوره د مرګ په وخت کې لوی عالم دی د علم الکلام خو لیکن د مرګ په وخت کې وصیت په څه باندې کوي وصیت په احادیث او اصحاب الحدیث ده او دې دا داسې قول کړ لکه نبی اسلام چې وي ما انا علیه و اصحابي ډلې به جوړې شي درې اویا یو به پکې جنت ته ځي او نورې به ټولې جهنم ته ځي صحابه ورته ویل دا څوک دی یا رسول الله وایي ما انا علیه وسلم دې څه ویلې بما علیه اصحاب رسول الله وسلم د رسول الله وسلم اصحاب چې په کوم دین باندې دي څه باندې او د دې سند بالکل صحیح ترین سند د شرف اصحاب الحدیث کې دا روایت دی امام شافعي رحمه الله په دې وصیت کړی هغې هم ډېره ښکلې خبره دا هم یاده کړئ څلور مذهبو کې یو مذهب دا هم دی کله ورته دا پیش کولی شي علیکم باصحاب الحدیث فانهم اکثر الناس صوابا وای په تاسو باندې اصحاب الحدیث د هغې مذهب رانیول لازم دي ځکه چې د ټولو خلکو نه ډېر په حق هغه وایي دا دي علیکم باصحاب الحدیث فانهم اکثر الناس صوابا اهل الحدیث دا په حق دي د دې منهج راونیسئ داسې نور ډېر اقوال علماو کړي دي امام شافعي رحمه الله دا هم ویلي دي وما على وجه الأرض قوم أفضل من أصحاب هذه المحابر تاسو محابر يقنا لیکل چې څوک یې سایي والا دا محابر یتبعون اثار رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل کوي د پخوانو علماو به لیکل کول امام شافعي رحمه الله به لیکل کول نور علماو ځکه محابر ورته وایي کنه دا پوهه خلک چې په سایې په قلم کې اچولي او لګوي دا حدیث لیکي وایي ما په مخ د ځمکه باندې د اهل الحدیث نه غوره بل څوک نه دي موندلي ولې وایي ځکه دی د نبي اسلام په احادیثو پسې ورپسې دي تاسو دې خبرې ته سوچ کوئ د تبدیل وروسته زه وایم یتبعون اثار رسول الله صلی الله اهل الحدیث څه ته وایي چې د رسول الله صلی په اثارو پسې ورپسې اثار معنا حدیثو پسې ورپسې سیر اعلام النبلا کې امام ذهبي رحمه الله دا قول ذکر کړی دی ابو بکر ابن عیاش صاحب هغې هم دا ویلي دي ابو بکر صاحب هغې هم دا ویلي دي چې اصحاب الحدیث په ټوله دنیا کې غوره خلک دي ویلک یا یحیی فی الدنیا قوم افضل من اصحاب الحدیث خوار شو یحیی آیا په دنیا کې د اهل الحدیث نه غوره خلک نور څوک شته دی نشته دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی فاعتقاد اهل الحديث هو السنة المحضة د اهل الحديث عقیده خالص سنت دي سنت محضه څه ته ویل کیږي السنة المحضه کامل خالص سنت دي السنة المحضه السنة المطلقه السنة المطلقه خالص سنت دقه دي ولانه هو الاعتقاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دا هغه عقیده ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه ده ثابته ده شرف اصحاب الحديث کتاب کې دا روایت شته ده نو څومره ښکلې خبرې کړې دي
امام ابن كثير رحمه الله غایت کریمه بارک لیکلی یوم ندعو كل اناس بإمامهم وقال بعض السلف هذا اكبر شرف لاصحاب الحديث وإداد اصحاب الحديث د فردير لوی شرافت دی ولی ولأن امامهم النبي صلى الله عليه لأن امامهم النبي صلى الله عليه وسلم د دې امام سوکو نبی صلی الله علیه وسلم وای دا شرافت د دوی د فاره بس دی ګان څومره لوی شرافت عمر رضی الله عنه قول خود ته یاد دی دا خلک بس تاسو سره جدال کوي جګړې به ته کوي قرآن کریم متشابهات به ذکر کوي نو فخذوهم بالسنن تاسو به څه باندې راونیسئ په سنت باندې راونیسئ فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله اهل الحديث دا د الله په کتاب باندې ډېر ښه پوهېږي ګوره عمر رضی الله عنه هم دا خبره کړې ده که څوک دا وایي چې مړه اهل سنت نه موږ مراد یو اصحاب الحدیث نه تاسو مراد نه یو دا موږ ټول نه موږ مراد ځکه اهل السنه اصحاب الحديث او اهل الحديث اهل القرآن عباد الله دا ټول هم دغه خلک دي چې څوک په قرآن حدیث باندې عمل کوي دې ته دا ټول هم دغه داسې نور ډېر زیاته اقوال دي او دا چې دا کتاب چاپ شي انشاءالله به تاسو وګورئ دنیا اقوال به دې کې دي او ډېر ښکلې ښکلې موضوعګانې نو د اهل الحدیث دا څو فضایل موږ د علماو د اقوالو په رڼا کې ذکر کړل د اهل الحدیث په منهج د دې په صحت باندې شواهد دا به ذکر کوو انشاءالله بیا او د دې تعریف به د دې نه وروسته ذکر کوو قولي هذا